travel to Kumrat. ستاسو انتظار ختم. پارت 4 هغه تاسو ته راورسېدو. تاسو ته خبر ده چې دا ویلاګ مونږ جوړ کړی دی travel to Kumrat ته په چکر باندې. پښتو ویلاګ مونږ تاسو ته پر جوړ کړی دی او کومراډ پور چې څومره علاقې راځي هغه به نه پرېږدو، ټول به تاسو ته ایکسپلور کوو ځکه چې زموږ دا ویلاګ ډېر په مختلف طریقه باندې دی. څومره هم چې خلک ویډیو جوړوي هغه صرف کم ځای ته چې چکر لځي هغه ځای چې کم خوبصورت ځایونه دي هغه شارټس تاسو ته واخلي په هغې ویلاګ جوړ کړي. خو زموږ مقصد دا دی چې څومره هم مخې ته علاقې راځي څومره هم کوشش کوو هغه دا کوشش کوو چې تاسو ته ټول علاقې هغه ایکسپلور کوو. اوس تاسو ته خبر ده چې موږ کم ځای نه را روان شوي یو، موږ ډېر شی علاقې هغه تاسو ته ایکسپلور کړي. ګل آباد دغسې، ورپسې اوسکۍ، تیمرګره، ورپسې خالرآباد، واړی، صاحب آباد، داروړه، ورپسې راځه بي بي اول چوکیاتر او اوس چې کوم علاقه کې موږ روان یو هغه د شیرینګل. د شیرینګل علاقه کې موږ روان یو کومراډ ته په چکر باندې. موږ به خپل سفر جاري ساري ساتو. دا د پارت 4. امید لرم چې تاسو مخکې پارټس هم هغه کتلی وي، پارت 1 پارت 2 پارت 3 او انجوای کړي به مې او خوند او مزه به مې اخیستې وي او ښکلي ځایونه هغه به م کتلي وي، خبرې به م اورېدلې وي. اوس دلته کې زه تاسو ته یو خبره کوم. مخکې ما تاسو ته کړي وای چې کله تیمرګر نه مونږ راتلو نو مونږ تاسو ته ویل چې کله هم سفر باندې تاسو ځئ نو داسې علاقې چې تاسو ته راشي نو یو طرف ته غر تاسو ته ښکاري، ګاډي کې چې تاسو ناست نو دوه طرف ته شیشې وي، یو سایډ ته چې څوک ناست هغې ته غر ښکاري، بل طرف ته چې څوک ناست هغې ته ښکلي نظارې ښکاري. دغه شان تیمرګره کې چې یو طرف ته ناست نو د ګز طرف ته نو یو طرف ته دا دریا او دغه شان ښکلي غرونه، شینکي، دغه شان اسمان، هر څه ورته ښکلي صفا ښکاري. خو چې بل طرف ته کس ناست وي هغې ته تش دغه غر دا سیډونه خړ خړ غره ښکاري. اوس داسې ځای به راځي چې ناران هغې ته ویلی شي، هغې ځای ته چې موږ په پول ور واوړو نو دا هر څه به بدل شي. نو کم چې هلته کې انجوای کول تیمرګرې نه واله دې ځای پورې چې کم کس انجوایمنټ کولو ښکلي ځایونه هغه یې کتله هغه به اوس بدل شي، هغه مخ به غره طرف ته شي او بل چې کوم غره طرف ته و هغه مخ به د ښکلي دریا، غرونو او ښکلي علاقو طرف ته شي. نو دواړه کسان خوشحاله. نو کومراډ ته چې ځئ نو مخه پکېږئ که تاسو یو طرف ته یې که بل طرف ته یې، ځکه چې دواړه به بدلیږي، دواړو ته به موقع هغه میلاویږي چې تاسو انجوای کوئ دواړه. نو اوس دا علاقې ته موږ راغلي یو، دا اوس چناران علاقې ته موږ راوړېدلي یو. اوس به راځي شیرینګل یونیورسټي. دا شیرینګل یونیورسټي تاسو ته ښکاري، ډېر ښکلي عمارت دی، شهید بېنظیر بوټو یونیورسټي. دا په شیرینګل کې ده او ماشاءالله ډېره ښکلې یونیورسټي ده. د ورایه نه خو ډېره ښکلې ښکاري، دننه خو ورته موږ نه ورغلي ځکه چې موږ اولنی ځل دی په دې علاقه موږ تېرېږو. انټري ګیټ یې هم ښه زبردست دی او ښه پوره علاقه ده. خواته دریا بهیږي، چاپېره د غرونه دي، شنه شنه غرونه، دنګ دنګ غرونه، دې علاقو واورې هم ورېږي. ښه ښکلې یونیورسټي ده. دې نه مخکې چې موږ لاړ شو نو موږ ته پکې بازار راځي. د دې شیرینګل یونیورسټي نه مخکې چې لاړ شي بازار راځي. هغه بازار نه مخکې موږ سفر کوو، دې نه مخکې به نور هم ښه ښایسته علاقې راځي. شیرینګل بازار نه چې تاسو څنګه واوړئ، مطلب د یونیورسټۍ سره چې کوم بازار دی هغې نه تاسو څنګه تیر شئ نو علاقه به ښه ښکلي شي. او مخکې د دریا پنجګوړه هغه به هم تاسو ته خوره وره د روډ لاندې بهیږي او شنه شنه غرونه او د څومره هم چې تاسو کم ځای ته ګورئ ستاسو سترګې هغه به ډېرې خوږې لګي په دې علاقو باندې چې کتئ مو ورته. لاندې دریا سره جوخت ښکلي د سره سره چتونو والا عمارت چې تاسو ته ښکاري، دې باندې لیکلی دی لکاسا ریزورټ. اوس دلته کې تاسو ووینئ دې ته ښکلی د لرګو والا پول هم هغه اورېدلی دی، مطلب دې روډ نه چې څومره هم خلک ټریولینګ کوي هغه دلته ودرېدی شي او اخوا دې ځای ته په دې پول باندې اوړېدی شي.
او انجوای کولی هم شي. بالکل دریا سره خوا کې دی او دا روډ هم داسې ښکلی مزیدار د اوس هم روان دی. مطلب اوس هم څومره چې موږ سفر ټریول وکړو نو موږ ته روډ مسله نه ده راغلي. مخکې به ګورو چې څنګه چل کېږي ځکه چې زموږ اوله ځل دی. اوس دې علاقې نه چې موږ څنګه تیر شو موږ ته به مخکې بورډ په نظر راشي ګورړی. ګورړی دا د دې علاقې نوم دی. دې کې چې موږ څنګه داخل شو نو دا علاقې ته ویلی شي ګورړی. هر ځای کې دا مختلف علاقې موږ ته راځي او دا بورډ لګېدلی وي. دې بورډ نه موږ ته پته لګي چې دا کومه علاقه ده. اوس دا علاقه چې موږ ځو نو دې علاقې کې موږ ته د ویو ښه خوبصورته او ښه مزیداره غږ ښکاره شي ځکه چې دا روډ هم ښه زبردست دی. دغه پکې نشته دی. مطلب دا دی چې لکه خراب نه دی څنګه چې د نور روډونو هغه حالت وي. او دا دریا دلته داسې بهیږي. ګورړی په دې علاقه کې چې تاسو ته دا کم روډ ښکاري دې خواته دا جوغ غرونه دي دا کټکړي دي. نو دا کټکړي دي دې باندې چې کله باران وي نو دا ډېر ښه اوبه په دې کې راځي او خوړګۍ پکې هم وي. نو هغې د وجې نه دا روډ دا کړی ځای په ځای ښکته دی بره دی ځای په ځای ښکته دی او بره دی. دې وجې نه دلته کې به ډېر احتیاط کوئ. ګاډی به په قلاره چلوئ. ورکه ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو خامخا زموږ دا ویډیو لایک کړئ کمنټ پې وکړئ خپل رای پې پیش کړئ او دا چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ. مزید ویډیو دپاره پارت 5 به ډېر زر انشاءالله راځي ستاسو دپاره. ډېره مننه. الله حافظ.